او د قرآن دې درس ته کېناستل زه نن مدرسه کې داخله ماجدګانو ته مې وکړه، هلته مې قرآن درس وکړو. والله بالله که دې کې موږ څه کمال دي چې موږ دا ووایو چې ولا موږ ډېر تکړه خلک یو، موږ کې دا کمال ده چې موږ به څه کار وکړو، جومات کې به تیاره شو، جومات کې اوسېږو یا جومات ته راغلو یا نه. دا ټول کمالات د الله لپاره دي چې موږ او تاسو ته د هغه عرش والا رب توفیق راکړو چې په دې دور د فتنو کې خپل کتاب ته کېنوو. سبحان الله. ګوره موږ او تاسو نه به ډېر مالداره خلک په دنیا کې شته. موږ او تاسو نه په اعتبار د پوستکي سره به ښایسته سپین به وي، په اعتبار د نسب سره به اوچت، ډېر حیثیتونه کې به خلک موږ او تاسو نه اوچت. خو هغه خلک الله په خپل کتاب لپاره نه دي منتخب کړي. ګوره موږ او تاسو الله منتخب کړو الحمدلله. نو د موږ او تاسو کمال نه و چې زه وایم مولا دا کمال ما کې دا تاسو نه. دا ټول کمالات، کل حمد، کل شکر، ټول صفتونه د خدایتوب صرف او صرف د الله ذات پورې مناسب دي او د الله ذات پورې خاص دي چې هغه رب موږ او تاسو توفیق راکړو چې په دې دور د فتنو کې موږ خپل کتاب ته کېنوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، حدیث ده، الله اکبر، قاری صاحبان دې تاسو متوجه سئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې کوم انسان سره د قرآن مجید وانته نعمت موجود دي، چا سره چې د الله د کتاب وانته کتاب موجود دي او د دې کتاب علم ورسره وي، د دې لفظ یاد کړی حافظ وي، یا دې په تفسیر باندې پوهېږي، یا په دې کتاب باندې ایمان راوړی، چا سره چې د قرآن مجید وانته نعمت وي او دا انسان د بل شي آرزو او تمنا وکړي، نو دې انسان د قرآن مجید بېعزتي وکړه. یعنې چا سره چې د قرآن مجید وانته کتاب موجود وي، صاحب القرآن الحافظي القاري یا مفسري، قرآن وانته علم د سره شته، قرآن مجید وانته کتاب علم د سره شته، او دا د وه چې کش کې زما پلانکۍ بنګله وای، او کش کې زما دا حیثیت وای، کش کې زما دا منصب وای، کش کې زما دا او دا او دا وای. قرآن نه بغیر چې د بل شي ارزو د انسان وکړه، نو د انسان د قرآن مجید نه انکار وکړ، د انسان د قرآن مجید بېعزتي وکړه. ګوره اصل اساسي نعمت چې ده هغه قرآن ده، او د سره قرآن موجود و د بل شي ارزو وکړه. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم انسان سره چې د قرآن مجید وانته کتاب موجود وي او دا کتاب ورسره صاحب القرآن مفسری یا مقری یا قاری، قرآن وانته کتاب ورسره موجود وي او دا د ووایي چې زه غریب یم خلکو ما سره کومک وکړئ، ما ته روپۍ راکړئ، زه ډېر فقیر یم محتاج یم. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الله اکبر، حدیث نبي صلی فرمایي چې کوم انسان سره قرآن وانته نعمت موجود او دا راولګي قاري صاحب او دا بیا د ووایي چې زه غریب یم ملنګ یم فقیر یم ما ته روپۍ راکړه، نبي علیه السلام فرمایي الله به راولګېږي او دا فقر به راوخلي د د سترګو مابین کې، دوه سترګو مابین کې چې کومه ټنډه ده په دې ټنډه باندې به الله پاک د فقر مهر ولګوي، تر قیامته پورې به د انسان غریب لا بیا مالداره نه شي. ځکه د آسماني کتاب سره موجود ده، قرآن ورسره موجود ده، او دا خلک زه غریب یم، زه مسکین یم او زه فقیر یم، نو د الله به د انسان په دې ټنډه باندې د فقر ټاپه ولګوي. ګوره بیا زه هېڅکله مالداره نه شي. نو الحمدلله ثم الحمدلله موږ او تاسو الله پاک دغه آسماني کتاب راکړی و، دا قرآن راکړی. ګوره څومره غټ نعمت ده. ګوره چا سره چې دا کتابي نو دا انسان والله بالله دا د دنیا د کامیابۍ ټول رازونه به د انسان په لاس کې. که دنیا کامیابي غواړي د انسان ژوند درې اړخه لري، انفرادي ژوند، د عقیده او د اعمال، اجتماعي ژوند، کور کې به څنګه ژوند تېري، مدرسې کې، مکتب کې، پوهنتون کې، کلي کې، دا اجتماعي ژوند ده. او اقتصادي ژوند انسان نه خارج کېدلی شي. انفرادي ژوند، اجتماعي ژوند او دارنګه اقتصادي ژوند. قرآن مجید د هر شي لپاره هدایت ده، انفرادي ژوند لپاره هدایت ده، اجتماعي ژوند لپاره هدایت ده او اقتصادي ژوند لپاره هدایت ده. ته خپل عقیده څنګه برابرې، خپل عقاید موږ او تاسو نه زده کوو، قرآن نه به زده کوو، اعمال به نه زده کوو، قرآن نه به زده کوو. که تاسو دا غواړئ ګوره چې دنیا آخرت م الله ښایسته کړي نو قرآن مجید زده کړئ، دې ته کښېنئ. ګوره دا داسې کتاب ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الله اکبر من ترک من جبار قسمه الله. نبی علیه السلام فرمایي کوم سرکشه باچا چې راولګېده او د قرآن نه انکار وکړ د دې باچا به الله دا باچایي ختمه کړي. کوم انسان چې مالداره ده، پیسې ورسره ډېرې دي او قرآن یې پرېښود دنیا کې مصروف او ډالر دي او کانټینر دي او دا دی هغه دي کې مصروف او ګوره الله به راولګي د دې مال کې به الله خیر ختم کړي. مال کې به خیر نه وي، مال به ډېر وي او انسان ډېر مشهوره ده، شهرت لري او قرآن ته نه کښېني، قرآن د هدایت کتاب نه ګڼي، نو داسې انسان به الله په دې شهرت کې به الله شر واچوي.